په انډیا کې د عمران خان اکاونټونه مکمل تور باندې بلاک کړل او بل طرف ته چې د انډیا والا په پاکستان باندې جزونه راپاسول او پاکستان والا د هغه د جزون ریډار سیستم مکمل تور باندې خراب کو. یار ویډیو راسره مکمل وګورئ، نوې معلومات راغلي د پاکستان او د انډیا چې کوم جنگ دی دغه په اړه کې نوې معلومات راغلي. عمران خان چې کوم ټویټ کړه او دغه په اړه کې هم معلومات راغلي. مکمل ویډیو وګورئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته دی عمران خان ټویټ کړه او هغه ډېر زبردست جواب مودي ته ورکړ او هغه چې کله مودي ته جواب ورکړ نو د عمران خان چې کوم اکاونټونه دی یوټیوب اکاونټ او ټویټر اکاونټ نو هغه چې مکمل تور باندې بین کړل چې هلته چاته نه ښکاري څوک دا پوسټ ونه ګوري. ملګرو عمران خان چې په جیل کې ناست دی بیا هم داسې پوسټ وکړو. بل طرف ته چې دی نو په تېره ورځ چې دی نو انډیا والا څلور جزونه چې دي نو هغه راپاسولو. رافیل جز ورته وایي، دوی د جاپان نه اخیستي ډېر ښایسته جزونه دي ملګرو. او دوی چې کله دا پاکستان ته راپاسول دي بارډر ته راغلي نو پاکستان چې کومه کسان دي نو هغه لګېدلي دي هغه ول دا ریډار سیستم مکمل تور باندې خراب کړی دی. داسې کړی دی چې لوکیشن پته دوی ته نه لګېدله. د انډیا چې کومه رافیل جزونه دي نو هغه واپس شوي دي ملګرو. نو هغه نه پس چې دی د انډیا چې کومه افیسران دي نو هغه لګېدلي دي او د کومه جزونه چې پایلټان دي د مکمل تور باندې سسپینډ کړي دي د مکمل تور باندې ختم کړي دي. یار پاکستان ته وګوره کنه ماشاءالله الله پاک له ټیکنالوژي ورکړي ده ځکه چې هغه چې کوم ریډار سیستم او د جزونه هغه ول مکمل تور باندې خراب کو چې انډیا والا ته پته ونه لګېدله چې موږ په کم ځای کې یو. هغه ته د لوکیشن پته ونه لګېدله مکمل تور باندې ول ریډار سیستم چې دی نو هغه ول خراب کو. ملګرو دا چې نوې معلومات رالو ځکه چې د عمران خان چې کوم اکاونټونه دي نو هغه هم بیان کړی دي ځکه چې عمران خان د یوې دمکۍ په وجه باندې چې دی نو هغه چې د ټول اکاونټونه ولا بلاک کړل، د ټویټر او د یوټیوب اکاونټ ولا هم بلاک کو. ملګرو دا نوې معلومات راغلو څنګه چې تاسو ته پته ده پاکستان او د انډیا جنگ دی. الله پاک دې خیر کړي کنه که جنگ چرته وشي نو دوه ملکونو ته هم غټ نقصان کیږي. بل دا چې تاسو په دې باره کې څه وایي چې جنگ وشي او کوونه شي که جنگ وشي نو موږ ته څه فائدہ ده ملګرو. ځکه بل طرف ته که تاسو سوچ وکړئ کنه نو حیران بشئ ځکه چې حالات ډیر زیات خراب طرف ته روان دي. مودي چې په مخه دمکیانې ورکوي پاکستان ته او ورځ په ورځ باندې دمکیانې ورکوي او کوشش کوي چې موږ په څه وجه باندې پاکستان باندې حمله وکړو او پاکستان ماشاءالله هم ښه ملک دی ځکه چې هغه واپس جواب ورکوي او ډیر ښکلی جواب ورکوي نو هغه ډیر زیات حیرانوي نو هغه چې دا نو حمله هم نشي کولی. دوه ایټمي طاقتونه دي په دې باره کې تاسو وایئ کمنټ